غلطو تقریرو تر تاثیراتو لاندې مه راځئ. قرآن ته ځان نږدې کوي، الفاظ یم زده کوي، معناوي یم زده کوي، اولادونه هم قرآن ته مجبور کوي چې قرآن زده کړي. په نجونو باندې قرآن ګوره په دې کلي کې نجونې حافظانې سته، ستا د لور لمونځ نه ده زده، ورسره دغه چاپلاقه تلیفون ده. کوچني هلکان حافظان سته، ستا د زوی لمونځ نه ده زده، لوی شین مخ چې آیت کرسي په تېره یې نه ایسته. نو که غواړئ چې د دنیا او د آخرت سعادت حاصل کړئ، ګوره صحابه امیان صحابه و قرآن زده کوي، په قرآن یې عمل وکئ. پر ټوله دنیا د صحابه و حکومت راغی. د روم امپراتوري یې له مابینه یوړه، د پاریس دا یې له مابینه یوړه، تر خپله قبضه لاندې یې راوست. ما او تا په کور کې له کاپیره ځان نسی خلاصولی. دا ولې؟ سره له دې چې ځانو ته پروفیسران هم وایو، دلې د اوسان کور ته پسې راشي، له دې ملکه یې نسی پسې اخیستی. په سړک کې ټانک دی راته ودروي، ته مازګره یې لار راته بنده کړي. دا ولې؟ دا وجه دا ده چې ما او تا هغه کم څه چې دي هغه کار ما او تا نه ده کړی. خلک یو لطیفه بیانوي، سړي کوچنی د زمري زوی نیولی و، دغسې کوچنی زیاتې نو کورس او کس تربیت ورکاوه لویه کوي. چې لویه کوي نو خدای کور لوی سی، زیاتې بله دا سړي څه مال و له ماله سره به تای بېرته به راتای. بله ورځ بل زمری پر پیښ سوی ده، زیاتې ویل څه کوې؟ ده ویل دا زه مو راځم. هغه ویل د الله بنده وزه یې ونیوه، سر یې هلته ځینې غوځار کوي، وزه یې هلته ګزاره. بیا یې نو وویل چې ته راسه په اوبو کې له ما سره وګوره. اوبو کښې یې وکتل، وګوره ستا هم دغه چره ده، زما هم دغه چره ده. تا خپل کار پرېښی ده، اوس ځې ورځې ده، تا به وزې سره پرې کولې، ته اوس وزې پیایې. ګوره ته له صحابه سره خپله چره وګوره، دې خلکو ته به اوس ستا ټانک په لار کې دراوځي، ځه د اوسه چې ځې پر هغه ورځه. اوس په خپل ملک کې تا ته لار نه درکوي. دا ولې؟ تا کار پرېښی ده، ته میږي پیایې. مسلمان چې پر خپل کار باندې راسي، ګوره مسلمان خو بیا مسلمان د نن هم پر دې ټوله دنیا حکومت کولی شي. او داسې تا ته تر قرآن انګریزي ښه خوند درکوي، تر ښه مبارکه ژیره شین مخ ښه خوند درکوي. څوک یو لمبر جوړوي، څوک 2 لمبره جوړوي، په لمبرو دې ژیرې. تا ته تر سمو کالو پتلون خوند درکوي، نو بیا خو به ستا دغه حال